په لاسي ماشین پر دغه ټوټه وهونکي بخۍ د ځان او کورنۍ د پالنې پسې روانې ساتي. 45 کلنه زرینا یو د هغو میرمنو له جملو څخه ده چې د جلال آباد ښار میرمن باغ کې په لاسي ماشین جامې ګنډي. وایي دلته یې 6 میاشتې زده کړې کړي او اوس له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ګټه رسوي. دا موږ ته ډېر ښه ګټور دی. راځو دلته خپله خواري کوو، پیسې راکوي، خپل ښه او بد پرې کوو. موږ وایو چې دا لږ نور هم دغه شي لږ دی که نه، چې دا ښځې هم لږې ډېرې شي او موږ ته هم فایده ده پکې. موږ ته ډېر ګټور دی که نه چې کور کې کار وکړو، یو دوکانونو ته کمیسونه وګنډو، دوکانونو ته یې ورکړو چې خرڅ شي، زموږ پکې یو دغه سخته روانه شي. په ورځ کې پر 2 جوړو خامک کول او د بازار بې خوندي د هغه څه دي چې پر خپل کړي زحمت هم سړی پښیمانه کوي. زرینا وایي چې په لاس خامک کول سخت دي، خو له سختیاوو سره سره بیا هم اړ دي چې کار وکړي. چې ښځو ته زمینه برابره کړي او مارکیټ ورته جوړ کړي او بازار ورته جوړ کړي او پروژې ورته راولېږي. مثال دا د لاسوزۍ دي، خیاطۍ دي، دغه دي هر څه شي پروژې شته ده. زراعت پروژې شته ده، مثال باغچې ورکوي، ښځو ته چرګان ورکوي، دغه شیونه ورکوي. بیا چې موږ ترېنه استفاده وکړو، دغه کورو کې ناست یاستو، بیا چې موږ وځو خپل اقتصاد خپله ښه کړو. د میرمن باغ مسؤله جمیله وایي چې تر دې مهاله یې تر 600 میرمنو ته د زده کړو ترڅنګ د کار زمینه هم برابره کړې او پر دولت غږ کوي چې په هیواد دننه او د نورو هیوادونو په بازارونو کې د توکو خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. د دولت څخه یې لمنه یم چې تر څو پورې زموږ دپاره داسې یو لاره برابره وي چې دغه 200 ښځې یا 300 ښځې موږ سره کار کوي. د دوی د سامان خو دلته تاسو پوهېږئ چې دومره د چین نه سامان روان دی، د مثلا پاکستان نه زموږ خو د لاسي صنایع قیمت یې دا لږ ارزانه دي. نو موږ غواړو چې دا بهرنۍ بازارو ته زموږ دا سامان یا زموږ دا صادرات صورت ونیسي. دولت نه هیله منم چې زموږ دپاره که هوایي که زمیني دغسې لارې برابرې کړي تر څو موږ وکړی شو چې د خپل تولیدات که نور نه اقلا د سنټرل ایشیا اسیامیانه ممالکو ته خو ولیږي. بل خوا په بازارونو کې ماشیني غاړو د لاسي غاړو بازار پیکه کړی، ځکه چې د ماشیني غاړو جامو قیمت تر لاسي غاړو څخه څو چنده راټیټ دی، نو ځکه یې خلک رانیسي. صداقت غورځنګ، مشرق ټي وي، ننګرهار.